من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. سمود یو قوم صالح علیہ السلام داغه پیغمبر قوم ولراغه او معجزه ته طلب کړه چې مونږ به پتا ایمان الله وروړو چې دا په دې میدان کې یو کانه پروت دی چې دغه کانی نه یو اوخه راو باسي او هغه اوخه سلويخ غزا وګدوي او 10 غزا لوړی او دومره پای کوي چې هغه تمام سمود قوم ته کافی کیږي. صالح علیہ السلام حیران شو چې دا دې بدبختو سم طالبه وکړه نو وحی ورته وشو چې صالحه فورا لاړ شه او دې کانی ته आवाज وکاو دې نه به وخروزي سلويخ غزه به وګدای او 10 غزه بلوړی سلور زراو شپیت کاله وشو چې دې کانی کې ما وخه پیدا کړي سلور زراو شپیت کاله وشو اندازه وکای چې سلور زراو شپیت کاله په دغه کانی کې دی وخه ته رزق چاو او بیا چې راوته نو حامله وا بلار بوا فورا لنګ شوا او دومره پای به کول چې تمام سمود قبیله ته کافی کېده. نو عرض داو چې سو پوره معاملہ د رزق دا نو هیڅ روح په دې اسمکه داسې نشتا چې هغه ته الله پاک وقتن فوقتن رزق نرس. هارون الرشید بادشاہ پخکار وته دی خکار وک او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارغر راغی او د هارون الرشید د مخه نه روټه او تختول. هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېدم چې وجلې مني ز بادشاہ کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخه نه روټه او تختول. د چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دان واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي ورپسې کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې التسګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلې دي په خپل پټکی او صادر او پډاډا پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې ورک بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپل خوړلې وې نو دا یوړه هغه له پخله بادشاہ چې ورو رسیدو نو کارغه والوته دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دلار اتلم غلوونی و ما ویشو کولم او په د خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک اتړل مال را نه یوړو زیدل تدا سي پرې او څوک په دلار رازیم نه چې ما پرانیزي څومره موده وشو وې درې میاشتې وشو. بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشوي او تدل ته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لاړ دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې او بم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال. نو مولانا روم وای چې اسببها بگذرو تقوی طلب اسببها بگذرو تقوی طلب
تا خدا روزی رساند بے سبب. وی ہیلی پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا نو روټای بتا پسې منډي وي بجای د دې چې ته روټای پسې منډي وای نو روټای بتا پسې راځي. نو زما عزیزانو سو پوره چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورس. دا مارغان وګورئ د شپې ونه کې شپه تیره کی سباله ایس پروګرام نه ایس نه دکانداری وی نه نوکری وی نه ټیکا وی ایس نه د مارغه د رزق معاملې سباله چرته او چرنا ولګي نو والوزي چې والوزي روان په هوا کې اولان دین ورته اشاره وشي چې ستاره رزق دلته په سرک راکینی دانه اوچته کی پټی کی کینی دانه اوچته کی په ونه کینی میوه اوچته کی رزق ورته ملاو شي موړ شي بیا په آرام کینی او ځان غړی او یخ یخ سوري باندې مزه اخ. نو مرغانو ته وګوره ایس اسباب د عيش او ایس اسباب د رزق د شپې نه نه برابر او چې سهار روان شي پر رزق ورپری. رحمان بابا وی بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړه دې د هر چارې توان دی نو ته په هس ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې په دنیا دین او ایمان ولې بدله دنیا د پاره ایمان ولې پرې دی دنیا د پاره دین ولې پرې دی. نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون ایمان تباش هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون آخرت تباش هغه روټای ده چې د چا د پاره زمون دین او دنیا دواړه رسوا شي. نو عرض داو چې علا کلمه عربی کې لزوم د پاره راځي. الله د تمام مخلوقات او رزق چې دی اپ ځان لازم کړی دی چې زبې ورکو. قبول د توبه الله تفضلا په ځان لازم کړی چې مسلمان ګناه وکي غلطي وکي او د په خپل ګناه باندې خپېمان شي نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي. توبه دا یاد لرئ چې غوګونو نیو تا یا توبه پوزې پس مکه راخکو ته نه وای توبه چې دا په خپل ګناه خپېمانتیا ته وای په خپل ګناه خپېمان شي دې ته ګویا کې التوبه الندامه توبه وای دې ته چې خپل بدو باندې خپېمان شي. عزیزانو ارسمره لوی ګناه چې وکي او خپېمان شي چې بد مې وکړه معاف شي درته او که ګناه دې وکړه بیا دې په فخر نو یوازې ګناه نه او نه ګناګار بلکې کافر شي. پس یو سړی زنا وکړه هلکه دا ولې خمه وکړه او چې خمه وکړه نو کافر شي. قتل وکړه ګناګار دی دا دی ولې وکړه خمه وکړه نو کافر شي. شراب اوسکل ګناګار دی او کده ورته ولې دی اوسکل خمه وکړه نو کافر شي. روزه وخوړه ګناګار دی روزه دی ولې وخوړه ویل چې خمه وکړه نو کافر شي. حرام یو شی شریعت کړی دی او تاغه ته حلال وي او پاغه فخر وکي نو کافر شي. نو عرض می داو چې انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله پنا پوهه ګناو کی ثم يتوبون من قريب او بیا زر توبه وباسي فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله په دوی باندې قبول د توبې وکي ځکه چې الله په صاحب د حکمت نه توبه قبلې توبه الله داغه کسان
ولیست التوبة للذین یعملون السوء، اللہ نہ قبلی توبہ دا کسانو چھ گناہ کئی ترغی پورے چھ سائے دے مرائے تراش، سائے مرائے تراش و بیاوی قال انی تبت الآن، یا اللہ اس توبہ و باس، نو اللہ وی اس توبہ نہ قبلی. نو ما تیرہ جمعہ دارس کرو چھ یو قبول دا توبے دا مسلمان دے او یو قبول دا توبے دا کافر دے. دا مسلمان توبہ اللہ ہر وقت کے قبلی، او دا کافر توبہ چسا وقت کے انکشاف دا احوال دا آخرت پیوشی نو بیا دا وقت کے دا دباس دا توبے چے دے آغا نا قبلی. نو عزیزانو اللہ دیو کی چھ خدای مونگ تا توفیق را کی دا خپلو گناہونو دا اللہ نا دا معافی وقت. بیا تیرہ جمعہ ما تا استدارس کرے چھ پا دے امید کے موسا چھ زا توبہ با باس گناہ کوا توبہ با باس کہ دیشی چھ دا سی آلات پیخ شی چھ دا توبی توفیق در تا نصیب نشی. لکنن سبا آلاتو گوڑ قصہ خانہ کے بروانے و غرم بش چھ پزان پوئے گی تیکا تیکا شوے، ریل گاڑی کے بناستے و غرم بشی چھ پزان پوئے گی تیکا تیکا بشوے. نو کد توبی توفیق خدا پاک درنو تاسو خیال را گئے. نن سبا استاد ملک حالات او گو رئی چھ سمرہ دا پاکستان دنیا دے وقت کے پریشان ادا، اللہ دے امان رکھ. عزیزانو دا بمونا چستا پا ملک نن کم خلاصی. ما پرون دخپل ضلع ڈپٹی کمشنر تاوئی چه د دې د بنیاد سراغ ولګوي چې دا بمونه خلاصيږي. ولی خلاصي ناغوي چې کابل کوي. نو ما ورته وی چې کابل زمون په واس کې ده یا د مسلمانانو د مليانو د تقریرونو په واس کې ده. نن ستاد ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پارا د خپل کرسی د بقا د پارا سسکی لگیا. عزیزانو استاد ملک بمونا اغا د ملیانو پا تقریرونو یا د ملیانو پا نصیحتونو یا د عوامو پا میٹنگونو دا دے علاج دا نه دے. دا دے علاج دا دے چه بین الاقوامی سطح باندے کابل سره خبرې وکړي، خبرې ور سره وکړي چې ولې خیر د دې به کېږي څه. دغسې به خلق راځي او د پردی مور بچي به کباب کېږي، په لاره به روانې او خپوی به هم په ځان نه تیکه تیکه به څادرې به دې په اوږی بازار کې به ښځه وایي بچو له روټۍ ګټلو ته تللی دی ورته به دې تیکه تیکه راو. خیر دا بکیگی سا دا بمباری با تر اغی پوری نبندیگی چه تر سو پوری مونگ دا امریکی رزیل حکومت بایکاٹ نہیں کرے. دا مونگ اولی امریکا اوی من از بیگان اگا ہرگز نن عالم کے بامن ہر چی کردہ آشنا کا. ابل اشپا زود مفتی محمود صاحب زوے اسپتال تلان پا اسپتال کی میں اگا کسانو کتا چه دا چاخپی نشتا، دا چاپ بدن پوری یو چٹاکے غوخا نشتا، بالکل کباب شوی پراتے دی، تیکا تیکا پراتے دی. دا با کیگی سا دا صوبہ سرحد حکومت ناکام دے. صوبہ سرحد حکومت صوبہ سرحد را ٹنگولے نشی آیا پدی کے دا چی استیفا دے ورکی مڑا نو دس شرمی دلی صوبہ با دی چرتلی دلی چی تروسا والا گورنل نا پیدا چینے گویانی دی کلا دی یو کور کی ڈولکی شروع شیالا زمانہ ما اخبار کے راغلے دا گورنل کے گما کلا دا بل کور کی ڈولکی شروع شی چالا زمانہ ما راغلے دا یعنی کہ دے شستا سونامی ہم پکی راشی دا تاو صوبہ دا یعنی زمون پا صوبہ سرحد کے سڑے نشتا چی دا صوبہ سرحد گورنل نو دا حکومت ناکام دے. دا بلوچستان حکومت ناکام دے. تاسو گو رہے 200 کلی نن پتیارا او دا خدای پا قہر گرفتار دی
تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولې. د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی. نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا دی، ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا دی. سیول وار تاسو پیژنئ؟ خاورې پیژنئ؟ سیول وار پیژنئ؟ خټکی پیژنئ؟ امونه او خټکی پلار روان یې امم پلاس کی او دغه چل بکوي پوستکی پلار بل ورځ مونږ دکان مخه ته یو په خوېدو روغه سر مات شو. کسړی توبس د کوي چرته دا پیژنئ؟ ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا. حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې انخلي. نو تم مسلح او غیم مسلح دي، نتیجه به صحیح زبتا وجنم او تب ما وجنه خپلو کې به سره کباب شو. امریکا به سور لزره میله لره د خیر په غونډه ناشته. ستا ملک سیولوار ته جوړي. نن ستا ملک سر نشته چې د ملک پالیسی جوړه کی. سر نشته، په خبرو نه پوي. د دې حکومت خبره تاسو اوري لګي؟ خبري اوري؟ زمارونو خیر بشي دغه تشویش خبره. زما کور روان شو، بچی می والوته، بچی می تیکا تیکا په هسپتالونو کې پراته دي او ته د تشویش خبره نه ده. نن ستا زمون بچی مړ کېده دی حکومت تداسي دي لکه د دوبي خرچ مړو. والله ټس نه مسکی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځي؟ ته زما په تحفظ کې ناکامې، زما په حفاظت کې ناکامې، ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی، نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځي؟ خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پیتوکاڼې توک. ما جنازې ته راغلم، ستا د لاسه ما سره دا کړي، ته حکومت نه یې بلې. بل ته وګوره ملک کې پردي بچي کباب کېږي، دی تلی بیت الله شریف کې ناست دعاګانې. وزیر اعظم ته وګوره ملک بچي کباب کېږي لګیا دی، دی راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي. د ملک ته د مسلم لیگ ډېر ضرورت دی، د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی، که د ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت. بیا وزیران وګوره عید ملن پاټای ورته کی، بچی غوخه په هسپتالونو کې پراته دي، دی ته عید ملن پاټای کیږي. دا خو محمود غزنوی و چې د یو بوډای د بچی جواب د ټول هندوستان ناغسته و، په ځان روټای حرام کړي و چې والله کا روټای ترغه و خورم چې د دې کونډې د بچی بدل مې د ټول هندوستان نه نه اغسته. دا ستا ملک دی که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو. والله که ابل شپه ما دا اور ولیدو ما روټای نه ده خوړل، والله که تر ننه مزه راکړه. عزیزانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ، د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ، حکومت نشي کولی. کورونو حفاظت په خپله کوئ، وی خوسی دکانداران یی هر څوک چې در ترانه نوځي د غل په نظر ورته ګوره، ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش. نو د ځان حفاظت په خپله کوئ، د کورونو مخې ته لاره موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ.